escaped. Number 3 was hunted down in Kenya. Sequence. Oh no. माता खलसान आया माता जानान आया तखपल जान में पजन करे जुना स्ताद कसम निपाला लैला लैला स्ताद कसम निपाला روح تخلاص يوازي دينا روح تخلاص سمي مكة وفد يخبروا كسار دبر الظلمنا جننا मोहब्बत पारा मा सुमरा ख्वारी कड़ी दा मस्ता यारी कड़ी दा मस्ता यारी कड़ी दा मस्ता यारी कड़ी दा You were given these powers for a reason. As you focus, زما په کتاب کې مینه کول جرم او د هغې سزا مرد ده مرد خاطر ته د مینه کتاب نه ډېر اوسئ ما ته پته وه چې د لښکر خان کې دوام به پیاوږي شوي ښکار ورته میلاو نه شو ولې چې ښکار اسمري کوي کتاب نه څوک داسې بدماش پیدا شوی دی چې د لښکر خان په علاقه کې د لښکر خان په سړو باندې لاس اوچت کو تاسو ستا تبع ستا عزت مې ولیده بس
واو ویل ډن. اسی ستا غوندې د ځوان قدر پکار دی. ډېر زیات مهرباني، ستا د تشویق نه. په دې کې د مهربانۍ څه خبره ده ارمان چې د ملک هر یو ځوان ستا په شان بهادر وي. او رښتیا د تلو نه مخکې یو مشوره در کوم. مخ دې ډېر ښکلی دی، که په دې مخ باندې دې برید وي نو نور به هم ډېر ښکلی ښکارېدې. بای. څه دي مورې؟ مراده تا نن بیا جګړه کړې؟ نه مورې، زه خو څه لیونی نه یم چې خلک سره جنګونه کوم. بچیا د جنګ نه هیڅ نه جوړېږي. جګړه د تباهۍ او د بربادۍ دویم نوم دی. مورې کله کله جنګ انسان ته لویه فایده ورکوي. زه تاله روټۍ راوړم او ته خپلې جګړې شماره. پته نشته هلک په کله پوهېږي. ته څه خبره چې نن ما کوم حسن ولیده، افسوس چې ما د هغې نوم هم پوښتنه ونه کړه. زما لاره دې ولې نیولې ده؟ اخوشه زما د مخې نه. تا ته وایي چې بدر جمال ته لاره پرېږده. ټوکې مه جوړوئ، دا د ټوکو خبرې نه دي. ستاسو په کور کې خور نشته؟ خور هم لرو او مور هم لرو، ښځه نه لرو. په همدغه غږ یې خو موږ تا ته ډولۍ خوره کړې. څه تاسو ځان ته پښتانه وایئ؟ دا ستاسو خبرې دي. ښځې ته ګوره او دې کار ته یې ګوره. دې مخ ته دې وګوره او دې کارونو ته دې وګوره. زما په خیال ته پښتون نه یې. پرېږدمه. پښتانه دا دې ته ته پښتانه وایې، هغه پښتانه لاړه د خاورو لاندې شو. هغه پنجابی یو مثال ہے، وہ پٹھان مر گئے جن کے کانوں پر بال ہوتے تھے. پرېږدي لاس نه پرېږدم د دې لاس. ته دومره نر یې، نو راشه او د دې لاس موږ نه خلاص کړه. اوس درته وایم ډېره مهرباني. ناجي دې کې د مهربانۍ څه خبره؟ دا خو زما فرض دی. د خدای په امان. عجیبه انسان دی. ځه پرېږده.
څوک داسې بدماش پیدا شوی دی چې د لښکر خان په علاقه کې د لښکر خان په سړو باندې لاس اوچت کو؟ څوک دی هغه؟ خانجي ستا چې دواره سره وي موږ څوک نشي وهلی. هر کار په دوا باندې نه کېږي. په مټو کې زور پیدا کوي. مڼه هم په دوا باندې خولې ته نه ځي. لاس پور کته کوې نو خولې ته به یې اچې. شرم وکئ شرم. داسې ښکاري لکه د لږ خرې ته بولې. ستاسو دا شکلونه دا حل وایي. خانجي پرده شپې څه چې وشو ښه ونه شو. چپ 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 کنې دا جبه ده نه پرېږدو. ګیدړانو چېرته مو د غیرت خبره ونه کړه. روټې خلاص و دې شخصونو ته خو مو وګورئ. یار ستا کیسه ډېره دردناکه وه خو خیر یو علاج شته. څه علاج؟ یار ته په هغې پسې په بازارونو کې په کوڅو کې ګرځه چېرته خو به مخې ته درشي که نه. واه څه حسن څه جمال لري هر ادای د کمال لري. عاشق زیب او شاعر تانه جوړ شو. شاته وګوره همدا ده زه ورځم. زه ورځه یار زه به دلته ستا دپاره په نفلونو ودرېږم ولې چې خدای درته خیر پېښ کړي. ته اچھا رښتیا ویلې چې په توکل باندې خدای ملاویږي. ښه نو ته څه ویل غواړې وایه. زما نوم مراد دی او ستا؟ شازیه مس شازیه. دا خو ډېر ښایسته نوم دی خو مچ ساده. زه تا سره مینه کول غواړم. تا څه خیال دی؟ زما او ستا دویم ملاقات دی او هغه هم اتفاقا. اولنی ملاقات اتفاق و او دویم ملاقات زما خواهش و. خواهش زه پرېږده هر څه چې وي اصل ته ما څومره پېژنې. په دویم ملاقات کې تا ماله د خپلې مینې اظهار هم وکړو. تا پېژندلو ته زما څه کار دی؟ زه صرف تا سره مینه کوم. خپل ځان وایا ما ته جانان وایا ما ته خپل ځان وایا ما ته جانان وایا ته خپل ځان مې په جنت جدا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله لیلا لیلا ستا د قسم مې په الله. ته خو خپل ځان مې زما ته خو جانان مې زما ته خو خپل ځان مې زما ته خو جانان مې زما څنګه پتا ویا د ځان کم جدا ستا یم ستا یم ستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا. ستا محبت کی خو زه لیونی شوی یما د خپل ځان غېږو چې پردی شوی یما ستا محبت کی خو زه لیونی شوی یما د خپل ځان غېږو
چې پردیش دی اما راشه باد کا زما دغه دنیا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په الله لیلا لیلا ستا د قسم می په مولا जलबल में कतर पूरे पसरगो में का सांता का जल में कतर ओ दफल खाइस पलम्बो बांधे जलबल में कतर पूरे पसरगो में का सांता का जल में कतर या में अमील का माँ पहाड़ कर जवा स्ताद कसम में पाला लैला लैला स्ताद कसम में पाला लैला लैला जानानो आया तखपल जान में पजन करे जुना स्ताद कसम पाला लैला लैला स्ताद कसम पाला लैला लैला स्ताद कसम पाला ना सरा बचिया की खुदी पैदा का शासिया दर में इनकार होने की गाजी तब गम शा मंगा दागा ना से कम यू समा नजर दागे पर दौलत दे हाँ जी स्तास नजर छ पको दौलत है आगता सन रवान दे मतलब द सदे हाँ जी मतलब दा दे कि शाजी पे बागुन के गड़ागा ने गई वर्षे चरसो की और द लखका खान उचरे दे रहे दे रखा खान जी
څه ویل غواړې؟ د لښکر خان راغوښتی. لښکر خان؟ او لښکر خان بچو، خو دا راته ووایه چې ستا د شازیې سره څه تعلق دی؟ زما د شازیې تعلق سره ستا څه تعلق؟ دا زما د هغې ذاتي معامله ده. ډېر بېوقوف او ساده راته ښکاري. ما ته وایي چې ستا پکې څه کار دی؟ پوه نه شوم. شازیه د لښکر خان لور ده. ستا لور ده؟ شازیه زما لور ده او خپلې سیاسي بېجنه. څومره چې دې څادر دی نو دومره خپې غځوه، او که خپل ژوند غواړې نو د دې ښار نه چېرته لرې لاړ شه، کنې د کارغانو د خوراک په دې کم. خو ته دا ښار پرېنږدم نو بیا ته بېوقوف یې چې لښکر خان ته مخامخ ولاړې او داسې خبرې کوې. که د لښکر خان د لښکر نه خبر نه یې، پس مکه کې به دې ژوندی ښخ کړم. خو نه، زه تا له یوه موقع در کوم چې زر تر زره دا ښار پرېږده او ځه. بس بس، ستا زور، ستا دبدبه، ستا عزت مې ولیده. یوه خبره زما واوره، شازیه زما مینه ده او زما به وي. نادیه، زه خو دې نشه غوندې کوم. څه مطلب؟ مطلب دا چې زه د مینې د دنیا نه نوم خبر چې مینه څه ته وایي، خو دا کله چې ته لیدلې نو د مینې په مطلب پوه شو. اوس چې تا نه وینم نو نه پوهېږم چې څه وکړم. همدا حال زما دی. خو نادیه، زه یارېږم چې د مینې په دې سفر کې رانه چېرته پاتې نه شي. جماله، که ته آواز وکړو نو زه به تاله مخامخ ولاړ یم. کله خو ته دا ازمیښت وکړه. نادیه، زه ازمیښتونه نه کوم، بس ته دلته راځه، زه به ستا انتظار کوم. ته خو داسې خبرې کوې لکه چې زه ستا نه جدا کېږم. خو نادیه، سالمه دنیا ده، اعتبار پې مه کوه. ښه پرېږده دا خبره، اوس لږ ما ته وخانده. ته په خندا کې څومره ښکلې ښکارې. رښتیا؟ نو دا واخله.
جانان ما خو پاکه عاشقي کړې ده ما ستا یاري کړې ده صد جانان ما خو پاکه عاشقي کړې ده ما ستا یاري 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 کړې ده سلام کړه دې ساته کبر ته خو مهري وخت سلام کړه دې مست د پاره په د خپل زنه چاري کړي دا مست یاري کړي دا مست د پاره په د خپل زنه چاري کړي دا مست یاري 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 کړي دا پخلوان خلما د فیصله زما پاگل زړه لیونی کړي دا ما ستا یاري کړي دا د فیصله زما پاگل زړه لیونی کړي دا ما ستا یاري 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 کړي دا ناديه ناديه ولي 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 ناديه خير خیر خو دی څه خبره ده تا نن ډېر ناوخته کړو په کار کې مې کار پیدا کړ ما څه ډېر غوښته خو ستا خو موډ خراب دی نه 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 زما موډ آف نه دی وایه راته څه خبره کول غواړې زه دا ویل غواړم چې ته زما بابا سره ملو شې ستا پلار ته زه بچ شوی څه نه چې زما ستا په مینه کې هغه دیوال جوړ شي مراده زما بابا ډېر مینې کول والا دی او هغه ما سره ډېره مینه هم کوي که زه د هغې په ژوند کې نه یم که نه د هغې ژوند تېرول به ګران شي او زه ستا په مینه کې ډېر طاقت دی او دا ته ومنه چې زه به ستا کور ته په سره ډولۍ کې درځم او هغه هم د ټول عمر دپاره ته رښتیا وایې هسې نه چې خپل د پلار په مخ کې ته د دې مینې نه انکار وکړې مراده هسې نه چې ته مې د پلار په مخ کې په خپلې ژبې نه واوړې شادې دا سال به قلم شي ستا د مینې نه انکاري به نه شي السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام دلاور راغلی خاص خبر دی راوړی دی خان جی شاه صاحب هغه بیرنګ سره ملو شوی ده دلاوره د هغه هلک د مرګ او د ژوند سره زما هېڅ کار نشته دی
زه شازیه د هغه د فکر او د هغه د جال نه ازادول غواړم. چې یو خبره درته وکړم، وایه نو شازه بیبي هغې نه منې کړه. زه داسې کول نه غواړم او که کله وخت راغی نو زه به شازیه هم منې کړم. خو ها یوه خبره مې واوره، د خپل ټول ګندګیر په مراد پسې کا او د هغه په ټول خاندان باندې ژوند تنګ کا. څوک یې تاسو؟ بیبي نن دې ډېر په سړیتوب پوه یم چې د زوی دې چې کم کارونه کوي دې نه یې منې کا. ستا زوی د لکر خان سره ډغر اخیستی، نن نه پس به ستاسو ژوند ډېر ګران شي. مرګ به غواړئ، تاسو له به مرګ نه راځي. پوه شوې؟ تاسو دلته سره راغلې؟ دا ځل خو مستا مور ته ګیله وکړه، بیا به ګیلې نه راځو. بل ځل سره بیا ګورو. دا عدل خو خپل خپو باندې لاړ شي که نه؟ ته به څه وکړې؟ زه ګورې ستا اوسې دلته را اوسې. بچې که د باز په جاله باندې ټپوس قبضه وکړي نو بیا بابا جاني بیا خو د باز هیڅ حیثیت نشو. بچې همدغه شان یو کس چې نه د خپلې حصې ځمکه لري او نه د خپلې حصې اسمان او خو زما د دې محلي نه. بابا جاني خوبونه خو ټول ویني، خو د چا خوبونه پوره شي او د چا نیمګړي پاتې شي. بچې زه دا غواړم چې ستا د خوب تعبیر الټه نه شي. بابا جاني زه ستا په خبره پوه نه شوم. بچې زه دا غواړم چې ستا خوب زما باره کې الټه نه شي. بابا جاني بچې ستا په مخامخ د لښکر خان غوسه د واورې چم شي، هغسې نه چې دا د واورې چم خوټ کېدلې اوسپنه شي او ستا لپاره د راحت نه زحمت نه شي. بابا جاني دا تاسو څه وایئ؟ زه ستاسو په خبره پوه نه شوم. بچې زه په خپله کمره کې آرام کوم او ته زما په خبره باندې سوچ وکړه. پوه شوې؟ ځوانا زما په خیال جوړې مرګ په مخ راغستی،
مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی یو تپوس کولو ته راغلی وایه وایه څه ویل غواړې زما ستا دښمني په څه ده د لښکر خان دشمن زما دشمن دی او بیا ما ستا په سر پیسې اخیستې نو بیا هغه پیسې واپس کا په دې کې به دې خیر ولې چې د ولې چې مطلب ولې چې زما مرګ دونه آسان نه دی یو خبره درته کوم زړه مې در باندې خوږېږي ښه به دا وي چې څومره زر کېدی شي دا ښار پیدا په دې کې به دې خیر وي زما ګناه څه ده ما مینه کړې بس مرادیا ما د خپل ژوند د کتاب نه د مینې هر هغه یوه پاڼه شلولې ده په کمې باندې چې د مینې ټکی لیکلی یو تپوس کولی شو تا خپل ژوند نه مینه ولې جدا کړې خپل نصیب سره به څه څه وکړم چې کار ته ګل وکړم اصلي مینه پیدا شي زما یو خبره واوره چې کار د ګلو کې ګلو نه پیدا شي ولې ونیا ته څه خبرې چې مینې خو زه سره سره کړم تاسو له شرم پکار دی تاسو له مرګ پکار دی یو سړي د لاسه دومره والو خوړل د خپل شکلونو ته خو وګورئ داوره داسې معلومیږي چې هغه نامراده په دې شکلونو باندې ډېرې خلوبې کړي کاکا جی غم مه کوه همدا اوس زه په خپله ورپسې ورځم بچوړی دا ستا د وس کار نه دی اوس تماشه کوه چې زه ورسره کتو دکرم پسان پسی پاگل مڑائی تکابل پیو نظر کتو دکرم پسان پسی پاگل مڑائی تکابل خوب ندی زما دستر گوڑی پا چلول مڑائی دکابل تمڑائی دکابل مڑائی دکابل تمڑائی دکابل زړه قرار دي زیم او د مینې یار دي زیم د زړه قرار دي زیم په مینه خال را شرات او خنده یو ځل مړی د کابل په مینه خال را شرات او خنده یو ځل مړی د کابل
عشق بند دیوانیم لیلا پتا قربانیم ستا عشق بند دیوانیم هم تا بخال او مدام کړه دې توکل مړې د کابل هم تا بخال او مدام کړه دې توکل مړې د کابل وری وری می زلف پسپین مخ دی ول ول مړیم د کابل پاگل بچکړه بیار خور پتا چکړه مور بل مړیم د کابل مړیم د کابل په یو نظر کتو د کړم پسان پسې پاگل مړې د کابل خوب ندی زما دستر ګوړي په چلول مړې د کابل تمړې د کابل مړې د کابل تمړې د کابل وری وری می زلف پسپین مخ دی ول ول مړیم د کابل وری وری می زلف پسپین مخ دی ول ول مړې د کابل پاگل بچکړه بیار خور پتا چکړه مور بل مړې د کابل مړیم د کابل ولې ونه زړه دې رانه وېستو دا وګوره دا څه ټایم دی ما ته پته ده انتظار ډېر بد څیز دی او په مینه کې خو په مینه کې انتظار ډېر خوند کوي چې څوک پې پوهېږي ښه دا راته ووایه چې ته څنګه یې او ستا دا لیونی زړه څنګه دی ولې ونه زما لیونی زړه خو تا غواړي پرېږده د بې وسایله خبرې زه چې چېرته لاړ شو او جوس وڅښو خامخا نادیه مینه د یو داسې احساس نوم دی چې د دنیا په مخ د هر انسان ترجماني مینه زه مینه کوم او د بل نه د مینې تمم ساتم ته رښتیا وې جماله کومو زړونو کې چې مینه نه وي هغه زړونه د کاڼ وي او زما زړه د کاڼي نه دی زه تا سره مینه کوم رحمان بابا څخه فرمایلی چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپله رضا واقعي چې مینه مینه وي نو په غر کې هم سوری کوي ستا نه بغیر زما ژوند نیمګړی دی زما خوشحالي او زما زندگی او زما هر څه هم ته یې ستا نه بغیر دا ټوله دنیا زما دپاره نیمګړې ده حسن او ښایست که لټوې نو راشه وګوره یار مې داسې ښکاري چې سردار دی د شاهانو نیګه نیګه تندر را پرېوتو مراده ما ته داسې لګي چې زه تا له څومره در نږدې کېږم هم دومره درنه لرې ځم شاګه مینه داسې شی دی چې په دیدن کولو زیاتېږي اخو ټیک ده خو ستا موډ ولې خراب دی شاګه هر څه ستا په خوښه دي ما د یو خبرې جواب راکړه وایه که ستا پلار تا منې کړي نو بیا ستا څه خیال دی تا سره په ملاوېدو زما بابا خوشحالېږي تا له څه پته ده ستا په وجه خو زما پلار زما کالج ته تلل راتلل بند کړ خو زه بیا هم تا سره پټه پټه ملاوېږم شاګه مینه کول جرم دی نه نه
مینه کول جرم نه ثواب دی خو که څوک پوه شو راشه خمار مکا د غاړې هار مکا راشه خمار مکا د غاړې هار مکا غم نه کنار مکا د مینې یار مکا د خپل خواهش په ښکلاګانو مې نشکا ما د خپل ځان په تماشه کا لیلو لیلو ما د خپل ځان په تماشه کا اله ما د خپل ځان په تماشه کا لیلو لیلو ما د خپل ځان په تماشه کا دستایم جانانا جانانا پما ګرانا دستایم جانانا جانانا پما ګرانا شراب سترګو ما هم نشه نشه کا ما د خپل ځان په تماشه کا جانانا ما د خپل ځان په تماشه کا اله ما د خپل ځان په تماشه کا لیلو لیلو ما د خپل ځان په تماشه کا دستا
عاشقا لیلو لیلو ما تخپل ځان په تماشا کا مراد تا زما زړه وګټلی د نن نه پس زه ستا یم تا دې جړې ګثار څه مطلب د دې مطلب دا شو چې ستا لار دې خوا او د دې لار دې خوا او که زه انکار وکړم نو بیا کږه خوله په سوک سمیږي حق आवाज رالو دا مې پتا کرش زما په کتاب کې مینه کول جرم دی او د هغې سزا مرګ دی مرګ نو بیا تا هغه ولې پرېښودو نو بیا د حق आवाज وشو د امن اعلان وشو ما څه کړی وی بس زه خپل الله ته په سجده شو د هغې نه پس چې زه د سجدې نه فارغ شوم نو بیا هغه نه و ما اورېدلي دي چې مرادی ستا حجرې ته راغلی و او راغلی و ما ته یې ویل چې زما ګناه څه ده نو ما ورته ویل چې لښکر خان سره ستا ډغره خبره را لنډوه جمال خانه زه ستا نه د مرادي مرګ غواړم او هغه هم زر خان په مرادي باندې ټس کول زما کار دی وجل د الله کار دی لاړم نه نه خدای په امان جمال څه شو استاد چرته تللی دی بیا زما خبره ته خوښ شي چې جمال مراد نشي وچلی خو نه پوهېږم چې جمال کمزور دی او که مراد پې زورور دی تاله وایه چې مراد مړ کا او تاله دنیا دولت ډېر درکړو دې خبره کې ستاسو مقصد شته بالکل ټیک دی ویل زما لښکر خان سره کار نشته د هغې دولت زما په کار دی استاد سره څه وکړو جمال هم د لاره ما خوا کوي ته ترې شې زه ورله سمام کوم نرګس زما سره په رښتیا مینه کوې ولې د زړه سره ته په ما شک کې شک نه کوم هسې یارېږم چېرته په نیمه پرې نه دی داسې خبرې مه کوه الله دې نه کړي چې زه تا یوازې پرېږدم تر څو پورې چې زه ژوندی یم زه به هم تا سره مینه کوم پوه شوې सनम जाना जाना न पमा ग्राना कीमत जरूर न कम दे सनम जाना जाना न पमा ग्राना
زما په زر روپۍ قدم دی صنم جانه په ما ګرانه صنم جانه په ما ګرانه په ما ګرانه صنم جانه په ما ګرانه صنم جانه قیمت د زرو رانه کم دی صنم جانه جانه نه په ما ګرانه زما په زر روپۍ قدم دی صنم جانه په ما ګرانه صنم جانه په ما ګرانه په ما ګرانه صنم جانه 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 مراده تاب غلطي کړې ده چې په پردي صادر کې خپل خپې ورکړي موري مینه یوازې درمانه طرف نه ده هغې د طرف هم ما سره ده مراده زه نه پوهېږم چې ستا مینه به څه رنګ راوړي مورې ملک د پښتو دی که دې پښتو کې سر مې هم لاړ شي که نه پروا مې نشته بچې ته رښتیا وې که دا ملک د پښتو دی نو زه به ستا دپاره لاړه شم نه مورې نه هغه انسان د دولت په نشه کې دی هغه د ځمکو د اسمان فرق نشي کولی هغه به ستا خبره څنګه واوري مراده داسې خبرې مه کوه بچیه کم کور کې چې د بیرې ونی هغې ته کاڼي خو راځي مورې دا خبره پرېږده راځه چې د هغې کور ته لاړ مورې ته بیا څنګه راغلې خان صاحب دې ما راوستو ته پکې دا څوک یې خان صاحب لږ په عزت خبرې کوه ولې چې دا زما مور ده او مور لپاره سړی هر څه کوي
پوه شوم بیا خو زما او ستاسو خبره اسانه ده. د څه خبره؟ بیا به یو سودا وکړو. شاهزاده जी बाबा जारी زما هغه چیک بک راوړه. खजी बाबा जारी स्टा चेक बुक دا واخله چیک بک په دې کې چیک کټ کا او د خپلې خوښې پیسې پکې ولیکه او دستخط مې ورته زه وکړم. واخله ده. خان صاحب ته به له خپل خبرې نه منکرېږې به نه. درنن دارې خبرې زه د خپلې خبرې نه منکر شوی نه یم. دستخط کوه. مراده خان صاحب ته د مینه کې ټکه ډېر وسوي. خان صاحب د دولت پر وکیل نه دی. خو زه په دې دور کې مینه نه منم. مینه څه ته وایي؟ خان صاحب د مینې په مطلب باندې خپله وکوشش. مینه د سخت نه سخت زړه لکه د موم غوندې کېږي نرم کېږي. مینه وي. څه چې زه نور یم ناصره وایه که نه تاسو خبره کوئ. ویلې نرګس ډېر وخت شو چې واده وکړو نو ښه به وي. واده به مو شي د زړه سره لږ صبر وکړه لږ. نرګس ما نه نور صبر نه کېږي. ګوره ناصره د صبر میوه خوږی. خو نرګس په خوږه میوه کې اکثر چینجي کېږي. ښه ټیک ده خو ما له لږ وخت راکړه زه به بیا تا ته ووایم. دلاوره ته زما پارټنر ومې او دوست مې ومې او بیا زه دا غواړم چې زمونږ دا دوستي په رشته دارۍ کې بدله شي. دا خو ډېره ښه خبره ده خانجي. خو دلاوره لږ په سوچ سمجھ باندې پوه شوې؟ ښه خانجي ما ته اجازت دی. او ورځه د خدای په امان. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نن د دونه ناوخته که د ظالم لور یې वाह ما خو دومره لږ ناوخته کړې. تا ته څه پته دی که یو ساعت که یو دقیقه ته ناوخته راشې نو په ما قیامت تېرېږي. مراده دا خبرې به بیا شي. زه تا سره یو ضروري خبره کوم. خیر خو دی که نه؟ خیر نه دی مراده. زما بابا زما رشته یې دلاور خان زوی سره وکړه او هغه یو څو ورځو کې زما واده کوي. شهزادې دا نشي کېدی. مراده زه تا له دې خبرې نه راغلی چې ته ما چېرته م بوځې نو زه تا سره ځم خو زه هغه کور ته واپس نه ځم. نه شهزادې نه ته لاړ شې خپل کور ته زه درځم. نه مراده ته زموږ کور ته مه راځه. ستا راتګ زموږ کور ته ښه نه دي. خو ته ستا بیا به ګورو. جماله اخر ته د مینې دشمن ولې جوړ شوی؟ ستا د لاسه افسوس چې تا ته زما د مجبورۍ پته ولګي. ګنې بیا به ټول عمر ارمان کې خو په لاس به هېڅ در نشي. نادیې ښه شوه چې ته رالې کینې نه
ګنې نو څه دلته به رانه هېچا مینه نه وی کړی. بس جمال نور خلک د خپلې مینې په اور کې مه سوځوه. زه لاړم. نادیه نادیه زما خبره واوره. نادیه 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 خبر چې نادیه وما
دا واخلې بچوچې. مراده حالات ډیر خراب دي، لږ خیال کوه. مراد جانه علي ټیک وای. تاسو بې غمه شئ. مراده علي ټیک وي چې حالات خراب دي نو ته ځان خیال ساته. ما سره ستا غم دی مورې. مراده د مور غم مه کوه، د مور خیال به دې زه ساتم. بچیا الله دې تا په خپل مقصد کې کامیاب کړي. مورې زه ورته دعا کوم علي چې زما د مور خیال ساته. خدای دې مل شه بچي. مورې څه چې ځو حالات ډېر خراب دي. څه مطلب؟ مورې د خان سړي په دروازه کې ولاړ دي. दरवाजा खोलाओगे कि नहीं बात हुई है? پرېږدمه را دې شي دي. نه مورې دا ډېر بې غیرته خلک دي، د غیرت نه خبر نه دي. ځه چې ځو. ځو له دې ځای نه، خو په کومه لاره؟ کړکۍ باندې به ځو. राजा دا داسې نه کېږي. تر څو پورې به بچ کېږي؟ دا چې ځو. چې خدای نه کې نو پیر بابا به سکی. یارانو که زما منی نو دا پیسې ورته واپس. چاته؟ لښکر خان ته. ولې چې مراد خان غریب څه ګناه نه ده کړې، مینه یې کړې ده، مینه. استاد څنګه چې ستا خوښه وي هماغه شان به کوو. استاد موږ چې پیسې واپس کړو رو بسو. په الله باور کوئ، الله تعالی به هر څه ښه کړي. دا انسان هېڅ نشي کولی. استاد نو موږ بیا ورځو چې دا پیسې ورته واپس کړو. دی ورځئ.
دې ښار نه کړل غواړم او ته زما کور ته څنګه راغلې تا ته مې کار نشته شهزي و شهزي مراده ودرېږه نه شهزي ته دې اطمئن نه شئ یارکانو څه شوئ تاسو ته مې د خپل ورانان چوچ ته وګوره او هغه نورو کسانو ته دې د امبولانس غږ کوه. خان صاحب دا زما امانت ستا په کور کې دی راتلونکي جمعه کې درنه وړم ته جزالي د خدای په امان. ټیک دی خانجي دا دی درالم خیر خدای کنه ناصره زویا لښکر خان راته بې سره ښکاره کېده زه ورځم چې هغه څه وایي راته. مراد دا خبرې کوي زه جمال ته ټلیفون کوم چې دا څه لوبې دې شروع کړي. حاجي زه ورپسې یوازې ورځم. نه زویا نه ته یوازې مه ځه هغه لږ ځناور غوندې دی. تاسو هسې شپ کوئ د مراد کار ختمول دي. خانجي زه به جمال ته ټلیفون وکړم چې دا څه شر شور دې جوړ کړی. مراده څه شو؟ ما ته پته نشته که مړ مم کې نو د مراد پته ما سره نشته. الله أكبر الله أكبر دیونی سه لکه زمان تفاز الله أكبر الله أكبر. ما درته نه ویل چې زه خپل نصیب سره زد کړم ګرد او ګلو کم هسخیتې نه پیدا شي. ما هم درته ویلی و چې کله د ګلو کا ګل به ورنه پیدا. زه اوس ته ورځه او د لښکر خان نه خپله مینه راوله. زه پوه شه او دی پوه شه ورځه.
چل وشو چې دومره بېواره راخطا یې جمال او مراد یو شو لاړ شه هغه هلکانو ته ووایه چې مراد او جمال دنه ژوندی پاتې نه شي دلاوره ته شازیه خپل کور ته بوځه یارکه ته ځان ته څومره زورور وې چې باد باد دې تپوس ته زما کور ته ننوځې تا ته ویم څوک ته ویم تا ته ویم څوک ته ویم تا ته ویم کار څه وکړې شاته زما دی زما به وي که ته ورمړ وکړې شاته به خپل لاس به ورته راکړې خان صاحب ته څه وې چې دا جنگ تا وګټلو نه دا جنگ تا وبایللو که یو ځل ما خپل زوی ته ووې نو ستا به هغه عمل وکړي هغه عمل به دې وکړي چې ډوپته به دې نه لګي پوه شوې راځه زویه